بسم الله الرحمن الرحيم. یو ځل حضور پاک ملمانه رال ملمانه داسې خو به نو چې د هغه ذاتي ملمانه به خو د اسلام راوړو په سلسله کې به راله د جهاد په سلسله کې به راله جماعت کې به ناست نو ماښام کې به یې ملمانه تقسیمول لکه اوس هم د وزیرو کې بعضو قبایلو کې دا رواج دی چې د کلي ملمانه هغه په کلو په سړو تقسیم کړي هلکه تاسو 3 بوزئ دوی 15 بوزي دوی 6 بوزي وزیرستان کې دا رواج دی د عربو هغه رواج نو حضور مبارک ملمانه چې برال دا هغه ذاتي ملمانه خو نو چې کور کې به یې څومره وس هغه به بوتلل او چې وس به یې نو دته به یې ووایي دته به یې هلکه دا ملمانه د خدای او د رسول ملمانه دی باید یو ځل یو ملمه راغی کور یې سوال جواب ولیو کور وایي هېڅ نشته کور هېڅ نشته وایي که دې بوځم څه به وکړې نو وی یاره څوک شته چې دا ملمه ځان سره بوځي مسافر نه ابوطلحه پاسې به یې بوځي چې بویه ته کور ته ښځې ته وایي مېلمه مې راوسته د جماعت مېلمه خو کور څه شته که نه وایي څه دومره انګلې او ډوډۍ ما پخ کړي دي چې زمونږ به هم پوره ونیسي او بال بچم دی وایي زه داسې چل به وکړو دا ښځه او خاوند دواړه په مشوره چې دا زه به دا ماشومان په چل کې اوده کړم او دا مېلمه چې راولې برې ډوډۍ خو دومره ده چې سم په مړښته پې یو کس مړېږي نو که بغیر ستا نه خوري نه نو هسې نه چې ته ترې ډوډۍ وخورې ټوله مېلمه وږی پاتې نیسي وی دا به څنګه مېلمه خو به ځان له نه خوري وی ښه داسې چل به وکړو چې ته به مېلمه سره کښېنې او ډیوې ته به ډیوه به بلئ نه زه به هغه وخت کې ډیوې ته پاسم چې دا ټیکوم نو مړه به یې کړم په چل کې نو بیا خو ماچس نو هلته به چخماق و سپین کاڼې به یې سپین کاڼې له خلاصه او څه واښه او مالوچ به یې پېښو نو په ډېر ساعت کې به چېرته اور بل شو نو زه به ډیوه مړه کړم نو ته به هسې په تیاره کې لاس اوچتوه راوچتوه خو خورمه پرېږده چې مېلمه موړ شي نو ما کچلې نو دواړه کېناستل چې ډیوه بلول دا بیبي را پاسېده دا ډیوه په چل کې کنې زه یې تېزوم نو ګوته یې پکې نو مړه شوه بیا د بلولو سنو نو کاڼې راوا چقه چقه کوي خو دوی ډوډۍ خوري نا مېلمه ډوډۍ وخوړه دا خاوند یې همداسې شپه ناره تېره خدای پاک قرآن شریف خدای پاک نه خو څه پټ نه دی نو خدای ته اشتمه پاره کې آیات را لېږلی دی ویسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون د خدای داسې بندګان شته چې خپل ځان رستو کوي او بل مخکې کوي اگر چې دی خدای وایي چې څوک زه د حرص او د بخل نه بچ کړم نو دا اصلي کامیاب نو حضور پاک سار راوغوسته خاوند وی خدای پاک ته خو هر څه معلوم دی او آیات را لېږلی دی او خدای پاک ستاسو په دې کار ډېر زیات خوشحاله شوی یوه ښځه ده خاوند ته دا چل